غریب بیچاره خلک یو نور زور قوت نه لرو خپل ځانونه په مړه کوو. په خوست ښار کې د لسګونه غرفو یا ټپریو مالکینو د خوست ښاروالۍ د هغه پریکړې پر وړاندې توند غبرګون وښود چې له مخې دوی باید خپلې ټولې غرفې تخلیه او لرې کړي. د ښار په دغه مرکزي سیمه کې چې د بېلابېلو خوراکي توکو شاوخوا 160 غرفې شتون لري، مالکین یې وایي ښاروالۍ خبر ورکړی چې باید خپلې غرفې له خوراکي توکو څخه تخلیه کړي. اعتراض کوونکي وایي تر هغه د غرفو ایستلو ته تیار نه دي تر څو چې د ښاروالۍ یا د پریکړه په بېوسه غریب او زورواکي یو ډول پلي شوي نه وي او یا هم ورته د کاروبار پر مخ وړلو لپاره ورته بدیل په واک کې ورنه کړل شي. ټولې غرفې به زراور او د کمزوري پارک به دلته نه وي، د ظالم او د مظلوم هغه به نه وي چې دغه ظالم دی مخه نه وي نو دا مظلوم دی په زده کومه د تضمین به وي، په تضمین به خبره کېږي چې دا غرفې لره کوي نو به په شنه ساحه کې ټولو غرفې ټول تعمیري نایمانځه سي، مګر داسې تعهد به روکوي چې کله په دغه ځای کې زه مارکیټ جوړوم دغه ساحه چې دی دغه ځای نه د خلک لره کوم بیرته چې دوکانونه جوړوم، یمیخ قانون هم داسې دی، د اسلام قانون هم داسې دی، د پښتو د تجارت قانون هم داسې دی، بیرته به دغه غرفې دغه خلک ته ورکوي. مستحق کسونه دغه دي. په ورته مهال یو شمېر نور اعتراض کوونکي د ښاروالۍ یا د پریکړه غیر قانوني او د غریب او بېوسه خلکو په حق کې لوی ظلم یادوي. دوی زیاتوي وروسته له ډېر کړاو څخه یې د کورنۍ او اولادونو لپاره د نفقې پیدا کولو یوازینۍ لار برابره کړې، ځکه خو یې د ښاروال د بېروزګارۍ هڅې نه کوي. زه ولې زه د 12 څخه فارغ شوی یم، پوهنتون ته کامیاب اقتصادي مشکلاتو پر اساس اول نمره فارغ شوی یم، د اقتصادي مشکلاتو پر اساس باندې زما نه پوهنتون پاتې شوی ده، زما 4 کلن زوی ده چې نن زه چې کور ته ځم بېګا ما ته دا خبره کوي چې ای پلاره سلام نه راته چې تا ټپرۍ بډنګه شوې نه وي. زه ورته وایم چې ولې به شاید ته ما ته دا خبره ولې کوې؟ هغه ما ته وایي چې ته تا دوکان چې ډنګ شي زما روزي قطع شو، ما ته به دا مړۍ څوک راوړي. چې یو هفته مخکې ما ته دغه جواز راکړی ده، په کوم قانون یې راکړی ده؟ قانوني ډول سره زه یو کال وخت لرم په دغه لین کې دغه جواز. آیا که تا دا پلان و نو تا ډېر اشتباه نه کوله شروال صاحب تا په موږ باندې جوازونه تقسیم کو؟ ولې نن ته ما ته 3 ورځې وخت راکوې چې حتی د ما په دوکان کې 10 لکه 8 لکه روپۍ سرمایه دلته موجوده ده چې حتی ما موټر په نیټه اخیستی ده، خرڅ کړی ده، دلته ما خپل کاروبار چالو کړی ده او بالاخره داسې زه نن زه قسم سره ته وایم چې تقریبا 9 لکه افغانۍ زه قرضداره یم، مال مې دلته پروت دی. ها دا 9 لکه افغانۍ ما ته څوک راکوي؟ خو بل لوری د خوست ښاروال روشن نوید نن د کال په 23 نیټه د ښاري تنظیم د ګډې کمیټې له لوري د یو مطبوعاتي کانفرانس په ترڅ کې خبریالانو ته وویل چې د ولسمشر په هدایت سره یې د ښار د پرمختګ او پراختیا په موخه د غرفو د لرې کولو لړۍ پیل کړې. د نوید په خبره د غرفو له مالکینو سره شوي قراردادونه اوږدمهاله نه دي او په یادو قراردادونو کې واضح شوي چې د اړتیا په صورت کې به ټول قراردادیان غرفې تخلیه کوي. دوی ته مونږ ځای وښودلو په کومه اوله ورځ باندې چې مونږ مدیر د عمومي د ناحیې دوی سره خبرې وکړې، ورته ویې ویلې چې دغه ځای کې دغه ساحه کې په صلحاو دوکانونه بیکاره دي، تاسو لطفا هغه ځای ته لاړ شئ او بالاخره هماغلته مو کارونه پیل کړئ. اما دوی د دې خبرې ونه منلې. دوی داسې وایي چې په سرګردان چوک کې په دې چوک کې باید ماته هغلته چې غرفه مې کېښودل شوې دا باید ایسته نه شي او قرارداد هم په دې شکل باندې ورسره شوی چې کومه ورځ باندې د ښار د پراختیا عموما ستراتیژیک پلان، ماستر پلان، تفصیلي پلانونه کله چې موږ یې تطبیقوو په ساحه د عمل کې تاسې باید ساحې موږ تخلیه کړئ. بنان موږ غواړو چې نور ښار ته باید رونق ورکو، ښار ته باید موږ ګسترش ورکو، ښار ته باید موږ توسعه ورکو. دا په خوار غریب بیچاره باندې نه ده بلکې په ټول ولایت د خوست. نوید زیاتوي د جلال آباد، کندهار، هرات او مزار وروسته خوست د هیواد په کچه 5م ښار دی چې د ولسمشر په لارښوونه د ستراتیژیک پرمختیایي چوکاټ یا SDF پلان کې شامل شوی چې د دې پلان د تطبیق پر وړاندې په ښارونو کې جوړې شوې غرفې لوی خنډ دی چې باید لرې کړل شي.